الله پاک خاص بنده یم. خلق و ما ته عزت راکوي، ما ته په درنه سترګه ګوري. ته د الله پاک پر ذات باندې توکل کوه. په ما کې ښه دانشوري، پوهی، علمي، قابلیتي چې الله پاک تا ته څونه شی درکړی، پر دې باندې قناعت او صبر کوه. یو سړی سارای سړی رالی نبی علیه الصلاة والسلام لره. له نبی علیه الصلاة والسلام څخه یو څو سوالونه وکړل. د سارای سړي له نبی علیه الصلاة والسلام څخه یو دا سوال وکړي، ورته ویې ویل یا رسول الله اريد ان اکون اکرم الناس. یا رسول الله زه دا غواړم چې په تمامو خلکو کې ښه معزز انسان سم، د عزت خاوند یم، او دا عزت د هر سړي خوښ دی. دا سړي هم له نبي علیه الصلاة والسلام څخه سوال وکړي چې یا رسول الله زه دا غواړم چې په کلي، په محله کې، په ښار او په معاشره کې زه د ښه عزت خاوند یم. خلق و ما ته عزت راکوي، ما ته په درنه سترګه ګوري، نو زه به عزت څنګه پیدا کوم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته خپل ضرورتونه، خپلې مجبورۍ دا پر مخلوق مه پیښوه، سوال مه کوه. دا خپل ضرورتونه، دا خپلې مجبورۍ دا صرف او صرف خپل رب ته پیښوه، نو ته به په معاشره کې د ډېر لوی عزت خاوند سي. بیا دا سړي سوال وکړي، ول یا رسول الله زه دا غواړم، زه د یو غره په لمن کې اوسېږم، د کاروبار او د تجارت مواقع ډېرې کمې دي، سارا د غره لمن د بازار نسته، و زه دا غواړم چې زما پراخ رزقي، د ښه پراخ رزق مالک یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې په اوداسه باندې ګرځه. کله د اودس د ماتېدو ضرورت ستا پېښ سو، اودس دې مات کړي، فوراً بیرته اودس کوه. په اوداسه باندې همیشه توب کوه، په اوداسه باندې ګرځه، په دې سره به الله پاک و تا ته پراخ رزق درکوي. بیا دا سارایي سړي بله پوښتنه وکړه، ول یا رسول الله زه دا غواړم چې زه د قوت خاوند یم، د طاقت خاوند یم، چې زه ښه طاقتور او ښه قوتناکه یم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته د الله پاک پر ذات باندې توکل کوه. د الله پاک پر ذات باندې توکل دا په انسان کې قوت او طاقت پیدا کوي. بیا دا سړي وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې په ما کې غنایي، زه مستغني یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې الله پاک تا ته څونه شی درکړی، پر دې باندې قناعت او صبر کوه، چې څونه شی له تا سره ستا په لاس کې موجود دي، پر دا باندې قناعت او صبر وکړه، په دې سره په تا کې غنا پیدا کیږي. بیا د سارایي سړي وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې زه ښه علم ولرم، پوه ولرم، په ما کې ښه دانشوري، پوهی، علمي، قابلیتي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته په ځان کې تقوا پیدا کړه، په تقوا سره به ته په ګردو خلکو کې عالم یې، پوه به یې، دانشوره ته الله پاک ګرځي. بیا دا سارایي سړي وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې زه د الله پاک خاص بنده یم، داسې بنده سم چې د الله پاک په ما خوا بدېږي. لکه موږ چې وایي دا پلان سړی د وزیر اعلی خاص سړی دی، دا پلان سړی د گورنر دی خاص سړی دی، نو هر سړی احتیاط ورسره کوي چې د وزیر اعلی خاص سړی دی، د گورنر خاص سړی دی.
دې سارایي سړي و نبي علیه الصلاة وسلام ته ویل یا رسول الله زه دا غواړم چې زه د الله پاک خاص بنده سم د الله پاک یو خاص مهرباني او شفقت دی پر ما باندې نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې ته د الله پاک ذکر کوه د الله پاک په ذکر سره به ته د الله پاک له مقربینو بندګانو څخه ګرځې د الله پاک خاص بنده به ګرځې بیا دا سړي وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې زه مستجاب الدعوات سم زه کله دعا وغواړم الله پاک یې قبوله کړي نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې ته خپله نفقه حلاله که کم رزق او روزي چې ته خورې دا حلال وګرځوه له حرامو څخه ځان ګوره په دې سره به الله پاک تا مستجاب الدعوات وګرځوي بیا چې ته کله دعا غواړې الله پاک به ستا دعا قبلوي بیا دا سړي وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې زه د کامل ایمان خاوند یم زما کامل ایمان یې نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې ته خپل اخلاق ښه کړه ښه اخلاق په ځان کې پیدا کړه په دا ښه اخلاقو سره د انسان ایمان کامل کیږي ښه اخلاق څه شي دي ښه اخلاق بل نوم دی ښه کردار